بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او وخت مو په خیر. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان د دفاع وزارت هوایي ځواکونو تیره شپه د ډیورند فرضي کرښې نه اخواته بلوچستان ایالت او همدارنګه خیبر پښتونخوا ایالت کې یو شمیر اهداف په نښه کړي دي. د معلوماتو له مخې دغه هوایي بریدونه د بلوچستان ایالت په پشین زولې سرانانو ساحه کې د داعش او شر فساد ګډ مرکز هدف ګرځولی دی. بل برید هم د خیبر پښتونخوا په قمبرخیلو ساحه کې هم د داعش په یو مرکز باندې ترسره شوی دی. معلومات داسې ښیي چې دریم برید په چترال ساحه کې د شاه سلیم درې په ګرمو چشمو ساحه کې د داعش او شر فساد په ګډ مرکز باندې هم برید ترسره شوی دی. سرچینې ویل چې دغه مراکز داعش او د شر فساد وسوالې ډلې په مشترکه توګه باندې په افغانستان کې د ورانکار اعمالو او همدارنګه هغه هوایي بمبارۍ چې په افغانستان کې ترسره کېدل د هغوی لپاره د کوردیناتو په شکل باندې استفاده کول. البته تاسو به وایئ چې بریدونو خبر نه، خو موږ هم خبر یو چې د افغانستان د دفاع وزارت هوایي ځواکونو هلته اهداف په نښه کړي دي. البته مهمه خبره چې ده هغه دا دی چې یو امنیتي سرچینې راته وویل چې یاد بریدونه چې ترسره شوي دي د غچ اخیستلو دا هغه بریدونه نه دي، یعنی غچ پاتې دا د هغه ستراتیژیو یا د هغو عملیاتو دوام دی چې په هر ځای کې د افغانستان په ضد باندې وسلوال ورانکارې ډلې ځای په ځای کېږي او غواړي چې دلته امنیت ګډوډ کړي، په هماغه ساحه کې به په نښه کېږي. تر بیا او له نورو معلوماتو سره چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم، د خدای په امان.